ما درته ویلي وو دا قرآن موږ ته صرف احکام نه بیانوي، قرآن موږ ته ټول ادب الکلام هم بیانوي چې څنګه خبرې به کوې. هغه کارونه چې هغه سړی پټ کوي هغه به په پټو الفاظو وایي، هغه به ښکاره نه وایي. دا نن سبا د بعضو مقررینو یا د بعضې واعظینو الله دې ټولو ته هدایت وکړي، دغه عفت الکلام یا عفت الوعظ و تبلیغ دا پکې نه وي. بس داسې خبرې کوي چې هغه بیخي منبر له هغې نه شرم کوي، خلک له هغې نه شرم کوي. بیا خلک ذاتي نن سبا خو فیسبوکونه دي دا د یو بل تیلېږي، دې مولانا صاحب داسې خبرې کړي، دې پلاني صاحب داسې خبرې کړي. دا مه کوئ. هغه خبرې هغه بس ګوره دا پسې نه وایي چې دا جایز ده، جایز به یې نه بیا وایي. عفت الکلام به اجازه نه درکوي، وعظ به اجازه نه درکوي، خبرې کول به اجازه نه درکوي. اوس یو چا ته وایي دا د تا والد محترم ده، هغه خوشحاله کېږي، او که ورته وایي دا د مور میړه ده هیڅ شوی مادرې تاست بیا خوشحاله کېږي که خفه کېږي؟ خفه کېږي. او فرق یې څه شی ده؟ هېڅ فرق یې نشته، دواړه یو تعبیر ده، دواړه یو تعبیر ده، خو په یو کې عفت کلامي شته ده او په دې بل کې عفت کلامي نشته ده. کان ښه خبر به یي. زه یو قصه درته وکړم. یو پاچا خوب لیدلی و چې ټول غاښونه یې توسي وي، کله کې دندانه یې شریخته باشه. بیا یو معابر راوستل، معابر ورته تعبیر وکړه. اوس تعبیر وکړو، وایي تا ټول خپلوان به مړه سي، زمن به دې مړه سي، پلار مور ورونه هېڅوک به دې پاته نه، یو ته به پاته سي. هغه یې جیل ته خطا کړی. زه بیا دا دې څنګه تعبیر وکړو؟ جیل کې خطا کړو. بل معبر یې راوستل، هغه ورته دا خو ډېر ښایسته خوب ده، الله به تا ته ډېر زیات عمر درکړي، ډېر وخت به دې پاچي برقراره وي، دومره ډېر عمر به الله درکړي د تا په نزدیک خپلوانو کې به د چا دومره عمر نه وي، د اقارب نزدیک تو کس اقدر عمر نداشته می باشه. این بسیار خوب خواب است. بگوتی الله زر درهم انعام ورکوی برو. پاچا سی وروسته سوچ وکړ چې واله که دې او د هغې د خبرو فرق څه شی ده؟ د ما ډېر عمر سي او تر ټولو خپلوانو مې عمر زیات سي، نو خپلوان به ټول څنګه سوي؟ مړه شوي یې که نه؟ نو دا خو بیا نه دي، هغه اول معبر خبره ده. اول معبر یې بېرته راوایستل، هغو ته 50,000 روپۍ ورکړې، ورته ویل ډېر ښه معبر یې، خو د خبرو چل دې نه ده زده، ولاړ شه د خبرو تعبیر هم زده که، تعبیر یې چرم یاد بږي سخنم. نو ګورې کله یو ډېر ښه ملا یي، ښه سم سړی یي، خو د خبرو چل یې ولاکه زده یي، داسې خبره وکړي چې هغه رشخند سي. اتې خلک په فیسبوکي کې یو خوا بلې خوا ته اړوي، دا له قرآن نه زده کوي. دا بعضې خبرې صحیح خبرې خو د ویلو نه یي، هغې ته به ته مناسب الفاظ پیدا کوې، بیا به له هغې نه تعبیر کوې، هغې پسې به ګرځې، که نه یې له خلکو نه به پوښتنه کوې چې دغه معنا افاده کوم چې هغه چل راوښیې څنګه یې ووایم. داسې چل سو او دا شرم نه ده. ګورې د خبرو چل زده کول. زه چې اکثر چېرته ځمه د بیان و دې لپاره، بیا له هغه کلیوالو له دې نه یا له امام یا له ابونه پوښتنه وکړم چې ته ما ته ور دا موضوع وایي په څه شي باندې وغږېږم. دا مخکې ورځو کې یو ځای دغسې تقریر ولم، نو هغه مې ما پوښتنه ونه کړه، هغه راته وویل چې که په دغې موضوع باندې بحث وکړې دا ده. اخر کې راته ویل ته خفه نه شې، مطلب یې دا و چې ګورې ما تا ته هدایت وکړو، مال خفه نه، زه ډېر خوشحاله شوم ښه ده چې ما ته دې نقل راکړو. په امتحان کې چې څوک چا ته نقل ورکړي خفه کېږي که خوشحاله کېږي؟ خوشحاله کېږي. مال زه ډېر خوشحاله یم، خفګان هغه چې ورغله تقریر دونه خوند وکړو چې حد یې نه کېږي. ته خو بودې نه؟ ډېر خوند یې وکړو. هغه وایي سخت خوند یې وکړو. مال د ما تقریر خوند ونه کړو، تا نقل خوند وکړو. څه خوند؟ نقل ته مزه کړ چې که تا اوس دا نقل نه وای راکړی ما ته د خلکو وضعیت نه دا په دې کې نسته شرم له خلکو نه پوښتنه کول. او دا ونه وایي زه ولا مصر یم، ملا یم، سپین ږیری یم،